ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو زموږ تاسو نن د ژرندې د ډولونو لوست وروستۍ برخه ده. په دې اړه به هم بحث کوو، خبرې به کوو او هغه فعالیتونه چې ستاسو د کتاب په 43 مخکې راغلي دي هغه به حل کوو. صحیح ده؟ آفرین زده کوونکو. ښه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د ژرندې د ډولونو په اړه ډېرې خبرې وکړې، عکسونه مو تاسو ته وښودل. صحیح ده؟ نو که زه اوس تاسو نه پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په لومړیو کې څه ډول ژرندې کارولې، وروسته یې څه ډول ژرندې کاروو او په ټوله کې موږ تاسو غلېدانې په څه شي باندې اوړه کوو، تاسو به نو راته وایئ چې موږ تاسو غلېدانې په ژرنده اوړوو. همداسې ده؟ آفرین، په ژرنده مو اوړه کړل. ښه، له هغې څخه وروسته موږ څو ډوله ژرندې وپېژندلې. ګورئ، موږ تاسو میچن وپېژندله چې یو ډول ساده ژرنده وه که نه. غنم مو ورباندې اوړه کول، جوار مو ورباندې میدول، اوربشې مو ورباندې میدولې، شاخل مو ورباندې میدول او نور مختلف شیان مو ورباندې میدول، خو مګم اوړه کول مو نه، میدول مو. اوس تاسو به اوړه کول مې نه، میدول مو. دا څه معنا؟ ګورئ، یو اوړه دي، اوړه تاسو په بل مارکر ولیکئ چې تاسو ته معلوم شي. ګورئ، یو اوړه دي، څه دی اوړه، بل میده. میده ګورئ، اوړه دې ته وایي چې مثال دا بیخي ډېر میده وي. ګورئ، دا میده دي، دا میده وي خو مګر بیخي ډېر میده. اوړه خو تاسو خپل لیدلي. صحیح ده؟ بل میده دي خو میده اوړه نه وي. ګورئ، اوړه میده وي خو میده اوړه نه وي. لکه په څه رنګ تاسو اوس وایئ چې دا څه وایي چې اوړه میده وي او میده اوړه نه وي. ګورئ، لکه دغه د میده چې دي، میده دا بیخي ډېر میده، دومره نه وي میده لکه اوړه، یعنې چې بیخي لکه بیخي ډېر میده نه وي، لږ لوړ وي. صحیح ده؟ او دا اوړه چې دي هغه به بیخي میده وي، لوړ نه وي. ګورئ، مثال له اوړو څخه موږ ډوډۍ پخوو. مثال ډوډۍ پخوو، اوړو څخه موږ ډوډۍ پخوو. صحیح ده؟ دا غنم چې میده وي، ګورئ غنم، مثال درته لیکم، غنم هم میده دي، هم اوړه دي، هم میده. ګورئ، غنم هم اوړه شول، غنم هم میده شول. غنم چې موږ اوړه کړل، له هغو څخه مو ډوډۍ پخه کړه. صحیح ده؟ آفرین. اوړه غنم چې میده شول، له دې نه مو اوګره پخه کړه. اوګره پوه شئ؟ هغه څه چې مثال موږ تاسو په خپل ژوند کې کاروو. ګورئ، غنم هم اوړه شول، غنم هم میده شول. غنم چې اوړه شول، له اوړو نه مو ډوډۍ پخه کړه. غنم چې میده شول، له میده نه مو چی پخه کړل؟ اوګره پخه کړه. له اوړه نه ډوډۍ، له میده نه اوګره. دا ډېر ښه مثال و. صحیح ده؟ ځکه دا لږ لوړ وي، دا ډېر میده وي. ښه، نو موږ تاسو کله غنم چې میدوو، نو موږ کولی شو له میچنې څخه استفاده وکړو چې یو ډول ساده ژرنده ده. خو غنم که چیرې موږ تاسو اوړوو، نو بیا مجبور له ژرندې نه استفاده وکړو. سمه ده؟ آفرین. بل ډول هغه ژرندې وې چې په باد باندې ګرځېدلې، هغه ژرندې چې په هغه سیمې چې ډېرې بادي سیمې، یعنې باد ډېر لري، هغو هلته موږ کولی شو له موږ تاسو له بادي ژرندو څخه استفاده وکړو. غټ څرخونه باید د باد په مرسته باندې تاو شي. ګورئ، صحیح ده؟ آفرین. بل چې و د اوبو ژرندې وې، هغه سیمو کې چې ډېرې اوبه وي، له اوبو ژرندو څخه استفاده کولی شو. داسې خو نه شو کولی چې موږ تاسو لکه مخکې یو مثال درکړی و چې تاسو په یوه سیمه کې چې هلته هېڅ اوبه نه وي، د اوبو ژرنده جوړه کړئ چې ولا ماته به خلک غنم راوړي، زه به غنم ور وړومه، ژرندهګړی به مې له ځانه جوړ کړی وي. همداسې ده؟ آفرین. نو هلته به نو کله ژرنده وچلېږي، ولا که څوک پل در واخلي، ولا که څوک ور در وټکوي، که نه کرار په خپله ژرنده کې ویده وی. همداسې ده؟ آفرین. ښه، بل هغه ژرندې وې ګورئ چې ته برېښنایي ژرندې یا مثال د تیلو په مرسته ګډېدې چې هغه موږ تاسو په مختلفو سیمو کې استفاده کولی شو. په دوم باندې پوه شو. او دا ژرندې چې موږ تاسو د ټولنې د ډېری خلکو
هغه ضروريات یا اړتیاوې پوره کوي. سمه ده؟ آفرین. ښه راځم دلته دغه تشو ځایو ته. ګورئ ویلې لاندې نیمګړې جملې په خپلو کتابچو کې په مناسبه کلمو سره بشپړې کړئ. مناسب یعنې صحیح چې وي. ګورئ دلته 1 2 3 4 5 شپږ خانهخانې تقریبا راغلي دي په لومړۍ پوښتنه کې د دومه کې. زه به تاسو ځینې کلمې ولیکم وروسته به چې هغه بیا هلته بیا صحیح راځي هلته به ولیکو. صحیح ده؟ ګورئ زه لیکم اول سیمو. ګورئ له دې مخکې چې زه استفاده کوم تاسو مو د کتاب 42 مخ وګورئ دې ته مناسبې کلمې په خپلو پیدا کړئ تر هغو پورې. زه به یې تختې په مخ ولیکم بیا بالاخره ګډه مخ ته ځو. سمه ده؟ آفرین. بل چې دی ګورئ باد. صحیح دی؟ بل لیکم درته هم ګټه. بل لیکم ډېر. صحیح دی؟ بل لیکم ملي. بل لیکم درته مثال اړتیا. صحیح شو؟ اړتیا. بل لیکم درته یو بل شی به ولیکم اوبه لیکم. اوبه. ګورئ سیمو باد هم ګټه ډېر ملي اړتیا اوبه. سمه ده؟ دغه به اوس موږ تاسو دغو تش ځایو دپاره داسې مناسب ځوابونه له دې چوکاټ څخه پیدا کړو او هلته به یې موږ تاسو وکاروو. سمه ده؟ آفرین. اوس راشئ ګورئ لومړۍ پوښتنه یې کړې ده وایي خلکو د ژرندو له لومړنیو ډولونو څخه خانهخالي اخیسته. یو بل له بادي ژرندو څخه په هغو سیمو کې لکه ته ما وویلې کې سمه ګټه اخیستل کېدای شي چې ولري. آفرین. دا په خانهخالۍ کې بیا له دې چوکاټه ډکوي. سمه ده؟ بل د اوبو له ژرندو څخه په هغو سیمو کې سمه ګټه اخیستل کېږي چې ډېرې خانهخالي ولري. خانهخالي په دې معنا چې خانهخالي ولري ګټه پکې اخیستل نه خانهخالي تش ځای. سمه ده؟ آفرین. بل دې زموږ په هېواد کې د ژرندو خانهخالي ډولونه شته. بل دی ژرندې د غلو دانو د اوړه کولو او میده کولو سربیره د خلکو لپاره خانهخالي ګټه او د کار یوه ګټوره لار هم دلته یو دا هم لیکم. صحیح ده؟ ده. ښه دغه یو بل له همدې امله زموږ خلک د ژرندو شتوالي ته ډېره خانهخالي لري. اوس دا به وګورو چې کې راځي. ګورئ په اوله خانهخالي کې خلکو د ژرندو له لومړنیو ډولونو څخه خانهخالي اخیسته. چی اخیستل؟ سیمه اخیسته، باد اخیسته، هم ګټه اخیسته، ډېر ملي اړتیا اوبه. دا څه شي؟ آفرین. هم ګټه اخیسته. په اوله خانهخالي کې هم ګټه راغله. ګورئ خلکو د ژرندو له لومړنیو ډولونو څخه هم ګټه اخیسته. پوه شوئ پوه؟ آفرین. ډېر ښه. بله پوښتنه ده له بادي ژرندو څخه په هغو سیمو کې ډېر ښه په سیمو کې سمه ګټه اخیستل کېدای شي چې باد ولري. آفرین. ګورئ په اوله خانهخالي کې هم ګټه، په دوهمو کې سیمو، په دریمه کې باد راغی. صحیح شوه؟ آفرین. ښه د اوبو له ژرندو څخه په هغو سیمو کې سمه ګټه اخیستل کېږي چې ډېرې څه ولري؟ ډېر ملي اړتیا. دا اوبه څه شی؟ اوبه. آفرین. څلور. په څلورمه خانهخالي کې اوبه راغلې. ګورئ د اوبو له ژرندو څخه په هغو سیمو کې سمه ګټه اخیستل کېږي چې ډېرې اوبه ولري. پوه شوئ پوه؟ آفرین زده کوونکو. ښه بل ګورئ زموږ په هېواد کې د ژرندو خانهخالي شته. خانهخالي ډولونه شته. چې سم راځي؟ ډېر صحیح راځي. ګورئ ډېر. زموږ په هېواد کې د ژرندو ډېر ډولونه شته. آفرین. بل پاتې شو. ګورئ ملي پاتې، اړتیا پاتې، دا پاتې ده. په دوی کې اوس کوم صحیح راځي؟ کوم خانهخالۍ کې کوم صحیح راځي؟ ورته ګورئ ژرندې د غلو دانو د اوړه کولو او میده کولو سربیره
د خلکو لپاره خانخالي ګټه او د کار یوه ګټوره لار هم یوه ملي ګټه آفرین او د کار یوه ګټوره لار هم ده. شپږمه کې ملي، په اومه کې دا راغی. او په اتمه خانخالي کې اړتیا راځي. له همدې امله زموږ خلک د ژرندو شته والي ته ډېره اړتیا لري چې ډېره دی هم اتم. په اوله خانخالي کې هم ګټه، په دوهمه کې سیمو، په درېیمه کې بار، څلورمه کې اوبه، په پنځمه کې ډېر، په شپږمه کې ملي، په اومه کې دا او په اتمه کې اړتیا. سمه ده؟ پوه شوې په آفرین. ښه له دې نه وروسته ځمه دا به پاکم پاک کړمه. ښه دا مې پاک کړل. ښه اوس لیکم درته ګورئ دلته بل پوښتنه کړې ده وایي لاندې کلمو مترادف له چوکاټ څخه پیدا کړئ او بیا یې د کلمو ترڅنګ په خپلو کتابچو کې ولیکئ. صحیح ده؟ ګورئ هغه کې چې لیکئ چوکاټ کې اول یې لیکلی دی چوکاټ دلته لیکم دی چوکاټ کلمې وګړو. ګورئ وګړو یو، بل یې لیکلی فایده، بل یې لیکلی دی ضرورت او بل یې لیکلی دی شکل. و د دې مترادف کلمې دلته موږ ته لیکلي بیا تش ځایونه راکړي. ګورئ خلک یې لیکلي، بڼه یې لیکلي، اړتیا او ګټه یې لیکلي. ګورئ دلته لیکمه دلته خلک بیا خانخالي ورته کړې ده هغه ولیکو. ولې بل لیکلی بڼه، بل لیکلی اړتیا، بل لیکلی دی ګټه. صحیح دی؟ ګورئ ګټه. اوس دغه چوکاټ څخه به دغه ته یوه مناسبه کلمه څنګه را پیدا کړو. سمه ده؟ آفرین. ورته ګورئ ډېر زر درته لیکمه. خلک څه معنا؟ وګړي. ګورئ خلک دا به وګړي باندې واړوم ځکه خلک وګړي، خلکو بیا وګړو کېږي. صحیح ده؟ دا به وګړي ولیکم. صحیح ده؟ که چیرې خلک شي وګړي، که چیرې خلکو شو بیا وګړو کېږي. سمه ده؟ ښه خلک څه معنا؟ وګړي. زموږ د ټولنې خلک ډېر نیک انسانان دي. خلک وګړي جمله مې ورته جوړه کړه. ګورئ بله بڼه فایده ضرورت شکل کوم صحیح دی؟ آفرین شکل. بڼه شکل که نه په بله بڼه باندې یې ووایئ که نه بڼې ته یې وګوره. صحیح دی؟ بل چې دی اړتیا څه معنا؟ ضرورت. موږ د درس لوستلو ته ډېره اړتیا لرو، موږ کار کولو ته اړتیا لرو، موږ خبرو ته اړتیا لرو. صحیح ده؟ موږ د هغې کار ته هېڅ اړتیا نه لرو. پوه شئ؟ آفرین. او پاس شو ګټه فایده. ګټه یې فایده. ګورئ خلک وګړي، بڼه شکل، اړتیا ضرورت، ګټه فایده. پوه شئ؟ آفرین زده کوونکو. ښه زموږ تاسو درس همدومره و، خو تاسو به مخکې له دې چې مخکښه سره وکړو دغو ټولو لغتونو ته یوه جمله، هغه جمله چې ما نه وي کارولي تاسو به یې جوړوئ ورته یوه، او بل دغه تش ځایونه به په خپلو کتابچو کې منظم له دغو ما چې کوم کلمې درکړې وي له هغو څخه ډکې کړئ او په خپلو کتابچو کې به ولیکئ. سمه ده؟ آفرین زده کوونکو. تر بیا هم په خدای سپارم. ښې چارې.